د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري په بهر کې ناستو ځینو پخوانیو چارواکو په کړنو غولونکو غوښتنو تونده نیوکه کړې ده. ښاغلي نوري چې د سرپل د کوهستاناتو له ولسونو سره په یوه غونډه کې خبرې کولې ویلي چې شل کاله افغان غویر ولس ته د خپلو شومو موخو امتحان ورکړی هغه څیرې دي اوس د ازاد او خپلواک افغانستان د ازادۍ چغې نه وهي. هغه زیاته کړې چې په اسلامي نظام کې د افغانانو عقیده تاریخ هویت او نواميس خوندي دي او ولسونه له افغان حکومت سره په زور نه بلکې د عقیدې فکر کلتور او د سیاست له مخې ولاړ دي. در رسانه‌ها اعلام میکنه که ما باز در افغانستان یک جبهه باز میکنیم، افغانستان را آزاد میکنیم. امروز با کدام عزم، با کدام پیغام، با کدام اراده اعلام میکنی که ما افغانستان آزاد میکنیم؟ از کی؟ نتیجه 20 ساله شما این ملت مردم غیر افغانستان دید با چشم خود. امروز ملت افغانستان شما خوب میشناسه. در افغانستان شما جایی ندارین. ما باور داریم برادرای عزیز، ملت افغانستان که امرای امارت اسلامی است به زور نیست، بلکه با رضایت خود، با عقیده خود، با فکر خود، با کلتور خود، با سیاست خود، با تقاضای خود امرای امارت اسلامی است. د غراز ولسی مشرانو هم د اسلامي نظام د لا استحکام او د ولسی والي په پیاوړتیا ټینګار کړي او زیاته کړي ده چې حاکم نظام د افغانانو لپاره کورنۍ مشروعیت لري او اسلامي نظام ته توطیه جوړونکي افغان ولس ته د منلو نه دي. د کوهستاناتو قومي مخورو ویلي دي چې د یووالي په مټ به د نظام ساتنه کوي او اجازه به ورنکړي چې څوک شتمن اخلال او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه غونډه کې چې د سرپل او سمنګان ولایتونو والیانو هم شتون درلود، د کوهستاناتو سیمې سلګونه قومي مخورو، دیني علماو او ځوانانو ګډون کړی.